افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو ګډېدل خو اوس پښیمانه دي. پاکستاني حکومت ومنله چې غلطي یې کړې. جزئیات یې هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستان چې فکر یې کولو افغانستان کې د طالبانو واکمنېدو سره به یا د هېواد امنیت ښه شي او طالبان به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد وکارول شي، خو ښکاري چې دا هیله یې تش خوب پاتې شوې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي په سیمه کې د ټي ټي پي د ترهګرو شمیره د 7 نه نیولې تر 10,000 ده او دوی سره د دوی د کورنیو د غړو شمیره 25 ته رسیږي. د پاکستان د ډان ټي وي یو پروګرام کې د خبرو په مهال د کورنیو چارو وزیر ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتلو سره پاکستانی طالبان نور هم پیاوړي شوي دي، چې دا د عمران خان او هغه خلکو لپاره د شرم وړ خبره ده چې فکر یې کولو د طالبانو واکمنۍ سره په پاکستان کې امنیت ښه شي. تیر کال چې د اګست په میاشت کې طالبانو د افغان واک ترلاسه کړو نو پاکستان کې د هغوی واک ته په رسېدو د خوښۍ جشنونه شوي وو او هغه وخت د پاکستان پخواني وزیر اعظم عمران خان ویلي و چې افغان طالبانو د غلامۍ زنځیرونه مات کړل. څېړونکي وایي پاکستان هیلې درلودې چې افغان طالبان به ټي ټي پي د پاکستان پر ضد د فعالیتونو څخه منع کړي، خو برعکس په دې نږدېو کې د پاکستان دننه د ترهګرۍ پیښې نورې هم زیاتې شوي او د دې پیښو ذمہواري هم تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخلي. د کورنیو چارو وزیر خیبر پښتونخوا کې د ترهګرو وروستي فعالیتونه او بریدونه د ایالتي حکومت ناکامي وبلله او ویل د دې تر ټولو ستر علت د خیبر پښتونخوا حکومت او د ترهګرۍ د مخنیوي د محکمې ناکامي ده، ځکه چې د دې مخنیوی د دوی ذمہواري وه. رانا ثناءالله وویل پاکستان د خپلو پولو د حفاظت لپاره خپل پوځ لري او که چیرې صوبایي حکومت وضعیت نه د وتلو توان نه لري نو کولی شي چې مرکزي حکومت ته خواست وکړي. افغانان بیا وایي چې پاکستان تل دعوه کوي چې پوځ یې د نړۍ لومړی درجه پوځ دی، خو بیا هم د ټي ټي پي محدود شمیر کسان نشي ختمولی. درنو کتونکو د یادې موضوع په اړه مو خپل نظر را سره کمنټ کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.